أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درم سپارہ سورة آل عمران آیت نمبر دے 72. اللہ سبحانہ وتعالی فرمائی وقالت طائفة او ویڈل من اهل الكتاب دا اهل کتاب انا آمینو ایمان راوړی بالذي په هغه څه باندې انزل چې نازل شوی دی علی الذین آمنو په هغه کسانو باندې چې ایمان یې راوړی دی، یعنی مؤمنانو باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی د هغې د باندې ایمان راوړی، خو د مسلمانانو د دوکه کولو لپاره وجه النهار د ورځې په اوله حصه کې، وکفروا آخره انکار یې وکړی د ورځې په آخره حصه کې، لعلهم یرجعون دې دپاره چې دا مسلمانان بیا دوباره راوګرځي او واپس شي د خپل دین نه، یعنې دوکه یې کوي چې هغوی هم شکیان شي چې دا چې د غلط دین دی، ورځې خو سار ایمان راوړی او اوس انکار وکړو. او دا به ورته هم ووایي ولا تؤمنو تاسو یقین مه کوئ الا مګر لمن تبع دینکم چې څوک تاسو د دین تابعداري وکړي. قل ورته وفرمایه پیغمبره ان الهدى بشکه هدایت هدى الله او هدایت د الله دی، دغه صحیح لاره ده، صحیح دین دی. ان یؤتا دا چې ورکړی شي احدن یو کس ته مثل ما اوتیتم څرنګه چې تاسو ته درکړی شوی دی، او یحاجوکم یا دا چې په هغې په ذریعې سره جګړه وکړي یا غالب شي په تاسو باندې عند ربکم ستاسو د رب د وړاندې. نو قلت ورته وفرمایه پیغمبره ان الفضل بشکه فضل چې دی او خوښه د الله چې دا بزرګي او مشري ورکول چاته بید الله دا خو د الله په لاس کې دی، چاله پیغمبري ورکي او چاله نه ورکي دا خو د الله خوښه ده. یؤتیه الله ورکوي من یشاء چاله چې وغواړي، والله واسع الله وسط والا دی، علیم پوه دی په هر څه باندې. یختص الله خاص کوي برحمتي په خپل رحمت سره من یشاء چاله چې وغواړي، والله ذو الفضل العظیم الله د ډېر لوی فضل خاوند دی. ومن اهل الكتاب او بعض په د اهل کتابو کې من آسوک تی انتا منه کو چرته ورته په امانت کې ورسره ورکي بغنطارن یو ډېر لویه خزانه د پیسو د مال وغیره، یؤدیه الیک نه تاسو ته به واپس کی. ومنهم او بعضې په دې کې من هغه څوک دی انتا منه کو چرته ورته په امانت کې ورسره کېږدوي بدینارن یو دینار لا یؤدیه الیک نه واپس کوي به تا ته الا ما دمت علیه قائما مگر تر څو چې ته دغه باندې ولاړې د سر د پاسه. ذلک بانهم دا په دې وجه باندې قالو دوی به ویلو لیس علینا نشته دی په موږ باندې فی الامیین سبیل په دې امیانو مال کې په خوړلو کې څه ګناه. امیین انپړه خلکو ته به وي امیان چې ورته به موږ پښتو کې وایو، وی د دې امیانو باره کې به موږ باندې څه ګناه نشي دی مال په خوړلو کې. ويقولون او دی بویل علی الله الكذب الله باندې دروغ وهم یعلمون او دوی پوهېدلو. بلا ولید سندا من اوفى بعهده چا چې پوره کړل خپل وعده خپل لوز واتقوا د الله نو یریدو فإن الله پس بشک الله تعالی يحب المتقين خوښوي پرهیزګاران متقیان خلکو. ان الذين بشک هغه خلک یشترون چې اهلی بعهد الله په وعده د الله سره و ایمانهم او په خپل قسمونو باندې ثمنن قلیلا دنیا لگا، اولئک هم دا خلق ته لا خلاق لهم چې نه به د دې لپاره څه حصه فی الاخرة په آخرت کې، ولا یکلمهم الله او الله به ورسره خبرې نه کوي، ولا ينظر الیهم او نه به ورته ګوري د رحمت په نظر باندې یوم القیامت په ورځ د قیامت، ولا یزکیهم او نه به پاکوي د ګناهونو نه، ولهم عذاب علیم او د دوی لپاره به وي عذاب درناک. ومنهم او بعضې به دوی کې هغه څوک دي لفریقا یوه ډله ده یلوون السنتهم چې تاووي اړوي راړوي السنتهم ژبې خپلې بالکتاب د کتاب په لوستلو کې، لتحسبوه دې لپاره چې تاسو پرې ګمان وکئ من الکتاب چې دا هم د دې کتاب څه حصه ده دی چې لولي، وما هو من الكتاب حال دار چې دغه خبره نوي د کتاب حصہ، ويقولون او دوی وای هو من عند الله دا خبره د الله د طرف نه ده، وما هو من عند الله او حال دار چې هغه نوي د الله د طرف نه، ويقولون او وای علی الله الكذب په الله باندې دروغ وهم یعلمون او حال دار چې دوی پوهیږي. ما كان لبشر ندی مناسب د یو انسان د پر ان یؤتیه الله الكتاب
دا چې ورته ورکړي الله تعالی کتاب والحکم او پوهه دانایي والنبوة او پیغمبري ثم یقول للناس بیا وی خلکو ته کونو شی عباد لی زما بندگان من دون الله د الله نه ما سوا ولكن كونوا لیکن شیطا سو ربانیین د الله والا مخلوق بما کنتم تعلمون الكتاب پس اب دا چې تاسو خی خلکو ته د الله کتاب بما کنتم تدرسون او سبب د چې تاسو ولایدا ولا یامرکم او دی مناسب دا چې تاسو حکم وکئ ان تتخذوا الملائکه دا چې تاسو ونیسه فرشتو لرا و نبیین پیغمبرانو لرا اربابا خدایان آیا امرکم بالکفر آیا دی به حکم کی تاسو د کفر بعد اذن تو مسلمون رست استاو د اسلام د راوړلونه د اسلام نو رستو دا خبره چې د مناسب نه دي او نه دا پیغمبران چاته کوي صدق الله مولانا العظیم